بیا وی قال حدثنا سفیان. ابو نعیم وی بخاری وی ما ته حدیث بیان کړی دی. ابو نعیم وی ما ته حدیث بیان کړی دی سفیان نه مراد سفیان ثوری دی، لوی ولی الله. اوس داغه حالات لیکي. علی قول الاکثرین سنه ولادت د سفیان ثوری 97 هجری ده. سنه ولادت د علی قول الاکثرین 97 هجری ده. جای ولادت د جدي کم ځای پیدا شوی بصره کې پیدا شو. سنه وفات د 161 هجری ده. سنه وفات د 161 هجری ده. کل عمر د سفیان ثوری رحمت الله علیه 4 کال او 64 سال د کل عمرو. پورا نامه صدا سفیان ابن سعید ابن مسروق ابی عبداللہ الکوفی احد الائمة الاعلام. پاغت امامانو کی یو امام دے. احد الائمة الاعلام الثوری سفیان الثوری رحمه الله. د باره کې امام شعبہ اولی کی ځان سره. د باره کې امام شعبہ ابن عیینہ ابو عاصم ابن معین سو کسان میں ذکر کر سلو. شعبہ ابن عیینہ ابو عاصم عین سرا ابو عاصم او سلورم ابن معین. دا سلور واړوي. هو امیر المؤمنین فی الحدیث. سفیان ثوری امیر المؤمنین دے په حدیث کې د مؤمنانو امام دے امیر دے. هو امیر المؤمنین فی الحدیث. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما د 1100 ما د 1100 محدثینونه مشایخونه احادیث لیکلی دي. یو پکې سفیان ثوری دی. د دنه غوره احادیث افضل احادیث په دې 1100 استادانو کې د دنه غوره احادیث ما د یو نم نه دی لیکلی. 1100 استادانو کې د دغه غوندي استاد زما یوم نه دی تیر شوی. دا څوک وي؟ عبدالله ابن مبارک وي. د هم سبق امام شعبہ دی. شعبہ او سفیان دا دواړه د ابو اسحاق شاګردان دي. د هم سبق څوک دی؟ شعبہ دی. شعبہ او سفیان دواړه د چا شاګردان دي؟ د ابو اسحاق. شعبہ وی سفیان احفظ مني. وی سفیان ثوری زمانه ډیر احفظ او دغه حافظه هغه مان ډیره تیزه وا. ډیره حدیث ورته یادو. شعبہ خپل وی چې سفیان زمانه سو احفظ مني. هغه زمانه احفظو. امام وهیب فرمائی چې سفیان ثوری رحمت الله علیه په حفظ کې په مالک ابن انس رحمه الله باندې هم مقدم دی. امام وهیب وای چې سفیان ثوری په حفظ کې په مالک ابن انس باندې هم مقدم دی. ابن عیینہ فرمائی چې محدثین 3 کسان دي. محدثین سو کسان دي؟ 3 کسان دي. عبداللہ ابن عباس نمبر 1. عبداللہ بن عباس سے محدث ہو پخپل زمانہ کی. الشعبی امام شعبی محدث دے پخپل زمانہ کی.
او دریم سفیان ثوری محدث دی په خپل زمانه کې څومره غټ سړی دی. علی ابن مدینی فرمایي، علی ابن مدینی هغه فرمایي وی زما په وړاندې د معاذ ابن معاذ محدث نه تپوسو شو، زما په وړاندې د معاذ ابن معاذ محدث نه تپوسو شو چې د ابو اسحاق په شاګردانو کې اثبت څوک دی، د ابو اسحاق په شاګردانو کې ثا سرخه اثبت څوک دی. ناغه ورته ویل دوه کسان دي، شعبه دی او سفیان دی. او ما درته شعبه خول پیش کو چې هغه وی چې سفیان زمانه احفظ دی. معاذ ابن معاذ ورته وی په شاګردانو د ابو اسحاق کې اثبت شعبه دی او سفیان دی، او شعبه خپل اقرار کړو چې سفیان زمانه احفظ دی. امام احمد رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي چې سفیان اسنادو کې او اسماء الرجال کې د شعبه نه ډیر حافظ دی. امام احمد سوئی سفیان په اسنادو کې اسماء الرجال کې د شعبه نه ډیر حافظ دی. ابو زرعوی چې محدغه د ابو اسحاق شاګردانو کې درې کسان اثبت دي، شعبه، سفیان، اسرائیل، هغه درې ذکر کړي. وګورا الجرح والتعدیل للامام عبد الرحمن ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل پولی کوي، الجرح والتعدیل للامام عبد الرحمن ابن ابی حاتم، اول جلد صفحہ نمبر 67، اول جلد صفحہ نمبر 67. قراشی دریم راوی تا امام بخاری وی وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابي اسحاق. هغه د چانه روایت کوي؟ اوس راشه ابو اسحاق څوک دی؟ د سفیان ثوری استاد نامه ولي کوي عمرو ابن عبد الله، عمرو ابن عبد الله ابن عبید ابو اسحاق سبیعی کوفی رضی الله عنه. عمرو ابن عبد الله ابن عبید ابو اسحاق سبیعی کوفی رضی الله عنه. دا تابعی دی ښه، دا تابعی دی. دا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې 2 کال پاتیو چې دی پیدا شو. د عثمان ابن عفان رضی الله عنہ خلافت کې 2 کال پاتیو چې دا ابو اسحاق دی پیدا شو. امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل، امام یحیی ابن معین، امام ابو حاتم الرازی، امام نسائی، دا ټول فرمایي چې دا ابو اسحاق ثقه، دا ثقه دی. وابیان وی په د باندې اخیری عمر کې اختلاط راغلو، وابیان چې د په حدیث باندې جرح کوي، په حدیث د بخاری ته ضعیف دل تلان دی لیکي، نو یو وجه دام بیانې چې د کې ابو اسحاق دیو هغه باندې اختلاط راغلو. نو تب ورته سوی اختلاط راغلو اخیری عمر کې، د اختلاط باوجود دغه محدثینو روایت اغسته دي. او د باره کې امام احمد، امام یحیی ابن معین، ابو حاتم رازی، امام نسائی، هغه وی ثقه با اعتماد سړی دی، هغه په اعتماد کوي او ته په نه کې، هغه به اعتماد سړی دی، ثقه دی، او ته ضعیف دی. دا کم انصاف دی. احمد ابن عبد الله اجلی، احمد ابن عبد الله عجلی هغه فرمای د باره کې ابو اسحاق کوفی تابعی ثقه، ابو اسحاق
تابعی دی کوفی دی او ثقه دی او د 138 صحابو سره ملاقات شوه دی او دا غینه سما کړی دا د 138 صحابو شاګرد دی او بیا هغه ته ضعیف وای او شرمېدلو شرم پکار دی وګوره تهذیب الکمال فی اسماء الرجال 22 جلد صفحه نمبر 102 جلد نمبر 22 صفحه نمبر 102 ځکه خو درته ما ویل چې کدا یو هفته نورو چلیدو نو ډېر اسرار به محضر عام ته راشي خو بس تهذیب الکمال فی اسماء الرجال تهذیب الکمال فی اسماء الرجال 22 جلد 102 نمبر صفحه د 138 صحابوں نے سما ثابت ده صلاح الدین علی فرمائی دا ابو اسحاق بارکی احد الائمة التابعین المحتج بالاتفاق احد الائمة التابعین تابعین کی اولوی امامو دی او دبانی بالاتفاق حجت شوی ټول په احتجاج کې چې دا د باندې احتجاج کولې شو حجت پنیولې شي ثقه سړی دی پدې کې همدا څنګه غوندې تدلیس ووخه ابن حجر د مدلسینو په طبقه ثالثه کې دی داخل کړي دی وهابیان د تدلیس د وجنه د حدیث ته ضعیف هم وایي مداغي جواب دادی چې د ابو اسحاق حدیث مدلس هغه مقبول له اصل کې دا یو اختلافي مسله ده د محدثینو کې بعض محدثین حدیث مرسل مردود ګرځي پوښ ولیکنه کم محدثین چې حدیث مرسل مردود ګرځي نو داغي په نسبت د ابو اسحاق هغه حدیث چې هغه کې تصریح بالسماع نوي نو هغه حدیث چې هغه کې تصریح بالسماع نوي نو دغه محدثین دا حدیث د ابو اسحاق هغه مردود ګرځي خدا اعلی چې کله د دې حدیث مرسل په صحت دلایل شواهد موجود نوي د اهل علم عمل موجود نوي دا حدیث چې دې کې تصریح بالسماع نه دراغلي د ابو اسحاق روایت ده دا موافق د اقوال د صحابو نوي نو بیا هغه محدثین مردود ګرځي او که شرط دی کې یو خبره موجود و یا د صحت دلیل پیدا شو شاهد پیدا شو اهل علم ور باندې عمل کړي وي بل سند متصل ورته موجود وي د اقوال د صحابو موافقي بیا هغه محدثین چې داغي پنځ باندې حدیث مرسل مردود دی هغه بیا د حدیث د ابو اسحاق حدیث مرسل چې هغه غیر مصرح بالسماع هغه مقبول ګرځي هغه بیا قبلی وګورا النکت على مقدمه ابن الصلاح النکت على مقدمه ابن الصلاح لشيخ الاسلام بدر الدين زركشي او الغايه او الفتح المغيث للسخاوي او زمونږ د دې روایت چې کوم بخاری ذکر کړي د دې مونږه شواهد پیش کولې شو وابیان وایي ودا حدیث ذکر ضعیف دی چې ابو اسحاق چې کم دی ابو اسحاق ویاغه باندې اختلاط راغلی په آخري عمر کې یعقوب فصفی وایي چې بعض اهل علم وایي چې ابو اسحاق باندې اختلاط واقع شوی ذهن کې خلطیت راغلی و اختلاط راغلی هغه جواب ځان سره ولیکي ښا صلاح الدین علی فرمای چې د ابو اسحاق د اختلاط ته
یو محدث هم اعتبار نه دی ورکړي، چا مرته نه دی کتلی وی اختلاط دی راغلی کنه. یحیی ابن معین فرمایي، یحیی ابن معین فرمایي ما د حمید رواسی نه ووریدل. یحیی ابن معین فرمایي چې ما د حمید رواسی نه ووریدل چې ابن عینه د ابو اسحاق نه داغه د اختلاط نه پس هم روایت کړي دي، چې ابن عینه د ابو اسحاق د اختلاط نه پس سماعت تناغه کړي دي. عمدہ شان امام ابو زرع فرمایي چې امام ابو خیثمه زهیر ابن معاویه د ابو اسحاق نه بعد الاختلاط سماعت کړي دي. ابو زرع فرمایي چې امام ابو خیثمه زهیر ابن معاویه د ابو اسحاق نه بعد الاختلاط سماعت کړي دي. نو ګوره د اختلاط ته یو محدث هم نه دی کتلی او سماعت او روایت یې کړي دي، او بیا نو د باندې اختلاط راغلی او د هغې د وجې نه ضعیف دی. ظالمه ته د ابن عینه نه خزوانی او ته د ابو خیثمه زهیر ابن معاویه نه خزوانی. وګورئ المختلطین للعلئی صفحه نمبر 93. او پدې کې اخیری راوی چې کم دی هغه عبدالرحمن ابن سعد دی. عبدالرحمن داغه حالات ووري. عبدالرحمن ابن سعد قرشی ادوی، عبدالرحمن ابن سعد قرشی ادوی مولا ابن عمر، دا د عبدالله ابن عمر آزاد کرده غلامو رضی الله عنهم. کوفیون دا کوفه کې اوسېدو. وثقه ابن حبان، ابن حبان ورته ثقه ویلی دي، ابن حبان ورته ثقه ویلی دي. وګوره تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ولسم جل صفحه 142. ابن حبان وی دا ثقه دي. کم اخیری راوی چې په دې حدیث په سند کې ذکر دی هغه ته ثقه چا ویلی؟ ابن حبان ویلی دي. امام بخاری په تاریخ الکبیر کې 5م جلد کې 288 کې دا راوی ذکر کړی دی او جرح په نه ده کړی. حالانکه امام بخاری زې په خلکو جرح کوي، یو راوی کې مسالې زرداغه نشاندهی کوي. کتاب الضعفاء للبخاری کې چې هغه کې امام بخاری ضعفا را جمع کړی دي، هغه کې د دې راوی عبدالرحمن ابن سعد ذکر نشتا. کدی ضعیف وی امام بخاری به کتاب الضعفاء کې ذکر کړی وی کنه. الکه زین په کار کوي کنه کوي. نو دا ابن سعد راوی عبدالرحمن ابن سعد راوی دا ثقه ده عند البخاری، دا ثقه ده عند البخاری. نو ګوره دا حدیث ګڼ کتب الحدیث هم ذکر کړی دی. او دا یاران چې بل اعتراض نی دا وابیان یادومه کنه، نو دی سوی وی دا اخبار احاد دی او دی باندې عقیده نه ثابتېږي. نو ګوره دا زما پلاس کې یو کتاب دی قافله حق، الیاس ګومن د کتابونو رسائل پکې را جمع دي. ښه دا غیر رسائل پکې را جمع دي. قافله حق وینه یې الیاس ګومن 2008 سالانہ ایڈیشن سویم جلد دویم جلد. قافله حق 2008 سالانہ ایڈیشن جلد نمبر 2. او پدې کې رسالې غډيري دي، خو د یو رساله کې 19 نمبر صفحه ځان سره ولیکي. 19 نمبر صفحه یو وابی را لګېدلې دی، وابی زهیر په نوم باندې. هغه د نبی له صلوات و سلام سماع عند القبر نه مني، نو دی هغه ته جوابونه کوي. ښه دا رسالې والا په دې 20 صفحه کې وی دا حدیث وی د سماع عند القبر
علامہ سمہودی نقل کړي دي. علامہ سمہودی کا نقل کرنا بھی ان کے صحت کی دلیل ہے. وچ علامہ سمہودی وفاء الوفا کے ذکر کو ویداغن نقل کول وید دی حدیث د صحت دلیل لے چې دا حدیث صحیح دی ورنہ وہ جرح کرنے سے نہیں چوکتے. وی هغه د جرح کول نه چپ نه پاتې کیږي. نو هغه نقل کړي او جرح په نه د کړي پته لګي حدیث صحیح دی. مونږ وی دا حدیث امام بخاری ذکر نقل کړي او جرح په نه د کړي چې علامه سمهودی او شی نقل کړي د صحت دلیلی نو چې بخاری نقل کړي هغه د صحت دلیل څنګه نیوي. الګه پويږي کنه پويږي. او بیا لاندې وی دین علماء استدلال کړي دي او علماء کا استدلال حدیث کی صحت کی دلیل ہوتا ہے. وی چې یو حدیث نه علماء استدلال کی ودا د حدیث د صحیح د صحت دلیل وی نو زموږ د حدیث نه خو امام بخاری استدلال کړي دي. باب لګئی یقولو د صيغه دالکا د مضارع باب څنګه لګئی بخاری په استدلال کوي. باب ما یقول الرجل مستقبل کې تر قیامت را روان وخت کې سړی بسوي اذا خدرت رجلو چې کله خپه کې درد راشي خپه وړي مستقبل کې قیامت پوري زما دا کتاب چې خلک ګوري چې خپه وړي وي سړی بسوي. دا علماء استدلال د حدیث د صحت دلیل وی زمونږ د حدیث نه امام بخاری استدلال کړي دي. عالم غنی کني غنی. او بیا حوالی پیش کړي. حافظ ابن حجر التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں وقد احتج بهذا الحدیث احمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دلیل على صحته عندهما. په دې باندې احمد احتجاج کړي دي او ابن منذر په کړي دي او چې کله په هغه جزم وکړو وی پته لګي چې دا حدیث صحیح دی. چې دا غي د جزم د وجه نه حدیث صحیح کیږي د امام بخاری د جزم د وجه نه ولی ورته صحیح نه وای. ابن جوزی تحقیق میں لکھتے ہیں فیضا اورد الحدیث محدث واحتج به حافظ لم يقع في النفوس الا انه صحیح نصب الرایات دویم جلد 137 صفحہ. جب محدث کسی حدیث کو نقل کرے اور حافظ اس سے احتجاج کر لے اگر پہ حجت انیسی تو نفوس میں سوائے اس کے اور یقین نہیں آتا کہ یہ حدیث صحیح ہے. مړه چې بخاری ذکر کی هغه په احتجاج کی ویړه ته د دین علاوه بل څه خبره نه راځي چې مړه امام بخاری ذکر کړي خو صحیح دی کنه یا وایي کنه لکه. حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں اخرجہ ابن حزم محتجا به ابن حزم نے اس سے استدلال کیا ہے. اس گورا امت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا بھی چې امت را پاسی عوام نه یادی زمیداران نه یادی اغي حدیث نه خبر دی محدثین یادی. امت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا بھی صحت کی دلیل ہے. د امت علماء محدثین چې یو حدیث قبول کی ودا د حدیث د صحیح والی دلیل له ګومن سیب دلی کی دا د حدیث د صحت دلیل له. مونږ به سو خایو چې دا حدیث د یا محمدا والا د غیبانه چغي والا چې خپل کې درد راغله دا د امت سو کسانو قبول کړي او خپل کتابونو کې لیکل غنامی ولیکي ځان سره ده. عمل اليوم واللیلات ابن سنی 67 صفحہ. عمل اليوم واللیلات ابن سنی صفحہ نمبر 67 اغیم دا حدیث ذکر کړي. وخت کم دی زر زر تویم مزل پکار دی. البصائر 74 کیم ذکر دے. شرح الشفاء کی امداد ذکر دے. شرح الشفاء علی قاری کی امداد ذکر دے. نسیم الریاض حامش باندې چلے دلے. شفاء شریف کی امداد ذکر دے. شرح الشفاء علی قاری دویم جلد 43 صفحہ. وردی یو اعتراض دا کوي خو دی کې اسکر راغلی ادعو نه دی راغلی وی تاسو غیر الله را بلی. نو دا غي جواب دا ولا ورکه تهذیب الکمال فی اسماء الرجال. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ولسم جل 143 کې ادعو لفظ ذکر دی. ادعو چې تا ته کم مخلوق کې زیات خوخ یا غره وباله نفسواها یا محمد غدا چغواله.
دا حدیث قبول کړي چا دی؟ داری قطنی العلل کی، العلل للامام داری قطنی، 14 جلد 242 صفحہ، العلل للامام داری قطنی 14 جلد 242 صفحہ. الشفاء بتعریف حقوق المصطفى 2 جلد 53 صفحہ، شفاء د قاضی ایاز 2 جلد 53 صفحہ. الاذکار للنووی 305 صفحہ، الاذکار للنووی 315 صفحہ. القول البدی د امام سخاوی 225 صفحہ. النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر د مجد الدین ابن اثیر 2 جلد 14 صفحہ، مجد الدین ابن اثیر 2 جلد 14 صفحہ. لسان العرب 4 جلد 233 صفحہ، اغم قبول کړي دي. الکلم الطیب د ابن تیمیہ 96 صفحہ. تحفۃ الذاکرین د شوکانی 312 صفحہ. الوابل السیب من الکلم الطیب 135 صفحہ. حیات الصحابہ 3 جلد صفحہ 20. هذه مفاهیمنا دا د کتاب نامه ده 51 صفحہ. اټول دا ذکر کړی دی. خدی کتاب کې سووي خدی رسالی نامم د ځان سره ولي کوي ښا. ایک حقیقی دشنام طراز کے جواب میں، ایک حقیقی دشنام طراز کے جواب میں امت کا کسی حدیث کو قبول کر لینا بھی صحت کی دلیل ہے. خدا دمرا محدثین دا قبول کړي دا امت غني که د امت نه باري غني، هغه دا قبول کړي. کتب الحدیث ذخیره د حدیثو کې ذکر کړي. خاطر چې وی چې د امت قبل اول نو زمیداران خو نه یادې، مړه خرګاړو والا خو نه یادې، موچیان خو نه یادې. د دومره محدثینو چې ما اسامی ذکر کړ هغه قبول کړي، کتاب کې ذکر کړي، نو صحیح شو کنه شو؟ خو تاسو د قاعده مطابق کنه یار، تاسو د کتابونو مطابق کنه یار. زه خو تا د فلان او د فلان او د فلان بریلوی صرف کتابونه نه پیش کوم، ځکه زه بریلوی خو نه یم. علیکه ذهن شریف هم پکار کوي کنه کوي. اور بیا سوئی پہ ان عبارات سے مندرجہ ذیل اصول معلوم ہوئے، ځکه دا غو پورا مجتہدین هم ځان ته وایي کنه، اصول دی معلوم وي ښه. خاصه اصول معلوم کا فائدہ مونږ ته راځي. الحمدللہ کم اصول معلوم ہے ہو رہا. محدثین کا حدیث سے استدلال کرنا صحت حدیث کی دلیل ہے. محدثین چې د یو حدیث نه استدلال وکي ودا د حدیث د صحت دلیل دی. امام بخاری محدث غنی کنه غنی، امام ابن سنی محدث غنی کنه غنی، هغه دغه حدیث نه استدلال کړي باب لګولې سړی بسوي چې خپې وړي ویا محمد بوي، نو حدیث صحیح شو کنه ستاسو د قاعده مطابق. محدثین کا حدیث سے استدلال کرنا صحت حدیث کی دلیل ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس حدیث پر مسلمانوں کا عمل ہو یہ صحت کی دلیل ہے. نو پدې کوم د مسلمانانو عمل را روان دي. او دریم، جسے تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، چې کوم حدیث ته تلقی بالقبول محدث ته ورسیږي هغه قبول کی، یہ صحت کی دلیل ہے. نا دومره محدثین ما ذکر کړ چې دا حدیث هغه تر رسیدلی هغه قبول کړي او کتاب کې ذکر کړي، تلقی بالقبول ورته حاصل ده، او صحیح حدیث دی کنه. اگرچہ سندن ضعیف ہو، وی اگر کا سندن ضعیف ہمی و جو تلقی بالقبول ورته ثابت شي حدیث صحیح ہوتی ہے. وی چې محدث قبول کو وی صحیح شو. اول خو ضعیف نه دی، که ضعیف شیم ځان استا قاعده سوی چې محدثین ور سره ملاقات په قبول سره وکي او قبول کی او کتاب کې ذکر کی، نو ته خو صحیح شو کنه. نو بیا ولې چې خبر واحد دی انتهایی ضعیف دی. والله علم چې په دې خلکو څه چل شوی دی. نور غو تاسو هم پوهیږئ او زم پوهیږم که وای وای خدایا. زمونږ یو استادو مونږ ته ابو داود ویلو او ستړی به زما غوندې اخر کې به ویل چې والله ما مولا کی
نور غو مونږ تاسو سره پویو کنه یا الله مونږ دی پویږي. نو دا عبدالسلام رستمی دا سی بیکاره سړی تیر شوی دی. نور د دریم تحریف مثال آب سبا ته پیش کو. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا زدنا علما نافعا. ربنا زدنا علما نافعا. ربنا زدنا علما نافعا. وصلى الله تعالى وتبارك وتقدس على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين برحمتك.